د نارینه‌وو د وریو او غاښونو پاکوالی د هغو د جنسي سلامتۍ سره تړاو لري. سلام وختونه په خیر. که مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړئ، د نورو معلوماتو د لیدلو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. او که مو ویډیو خوښه شوه نو ضرور درسره لایک او شیر کړئ. ډاکټران وایي د هغوی چې خوله او غاښونه خیرن وي جنسي قوت یې ورځ تر بلې کمزوری کېږي او همدا سبب شي چې بیا یې په حکیمانو ګرځي یا په تعویضګرو او یا هم د یوناني طبیبانو په دوکان کې ناست وي. تاسې ته به حیرانوونکې وي خو ډاکټران وایي د وریو ناروغي د نارینه جنسي وړتیا کمزوري کوي. د مهمو څېړنو په ژورنال کې د چین خپره شوې څېړنه وایي چې د نارینه جنسي کمزوري د هغه د وریو د ناروغۍ سره نیغ په نیغه اړیکه لري. د پلټنو له مخې د انګلستان 50 سلنه خلک د وریو او غاښونو له ناروغۍ کړېږي چې له 10 تر 15 سلنه یې د غاښونو مهمه برخه له لاسه ورکوي. په همدې اساس د غاښونو پاک ساتل نه یوازې دا چې د غاښونو د جوړښت او روغتیا لپاره ضرور دي بلکې د نارینه جنسي ځواکمنتیا کې هم رغنده رول لري. ډاکټران وایي چې د وریو ناروغي د نارینه تناسلي آلې ته د وینې غځېدلي رګونه زیانمنوي او ورته په سمه توګه وینه نشي رسولی.